د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونۍ کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد د اصیل کلتور ودې ته ژمن دی. یادې څرګندونې د اطلاعاتو او کلتور وزارت وزیر ملا خیرالله خیرخوا پنجشیر ولایت ته د سفر په ترڅ کې وکړې. نوموړي وویل پنجشیر ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې پاکې اوبه، طبیعي ښکلاوې او تاریخي سیمې ځانګړی شهرت لري. همدا لامل دی چې زیات شمیر بهرني سیلانیان ورته تګ راتګ کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام تیره سه شنبې ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام ترسره شو. پکې د یاد وزارت د نورو دولتي ادارو مسؤلینو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د یاد وزارت وزیر محترم ملا خیرالله خیرخوا خبرې وکړې او د یاد وزارت د تیر یو کال لاسته راوړنې او کړنې یې بیان کړې. د تاریخي سیمو ساتل د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وزیر محترم ملا خیرالله خیرخوا پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د امیر حبیب الله خان ارګ څخه د لیدنې پر مهال وویل د تاریخي سیمو ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. دلته د بیلابیلو هیوادونو وګړي د سیل لپاره راځي. هڅه کوو ترڅو د تورې بوړې ترڅنګ د نورو مشهورو جهادي مرکزونو تاریخچې ولیکو. یادې څرګندونې د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو معین مولوي حیات الله مهاجر فراهي او د لوړو زده کړو وزارت علمي معین مولوي لطف الله خیرخوا د تورې بوړې له جهادي مرکزونو څخه د لیدنې پر مهال وکړې. ښاغلي فراهي وویل توره بوړه د تاریخي ارزښت له نظره یوه سیاحتي سیمه ده. ښه طبیعي هوا، رڼې اوبه او لوړ غرونه لري. موږ به هڅه وکړو ترڅو د تورې بوړې ترڅنګ د نورو مشهورو جهادي مرکزونو تاریخچې ولیکو او راتلونکي نسل ته د یو مستند تاریخ په توګه وړاندې کړو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو معاینیت غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لا ښه ترسره کېدو په موخه په دې اړه جوړه شوې کمیټې ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وشوې. د دې ورځې په اړه د کاري کمیټې له لوري د خپرونو د موادو د چاپ له رسنیو او ولایتونو سره د همغږۍ په اړه مسؤلینو ته معلومات ورکړل شول. د کتابونو ارزونې کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو معین ښاغلي مهاجر فراهي په مشرۍ ترسره شوه. په یاده غونډه کې د کتابونو ارزونه او د 6 میاشتو په دوران کې د کتاب ارزونې کمیسیون د فعالیتونو او کارونو بررسي ترسره شوه. له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د اخیستلو 104مه کلیزه ولمانځل شوه. تیره اونۍ د هیواد په زابل، لغمان، روزګان، میدان وردګ، ننګرهار، فراه، لوګر، کندهار، بغلان، خوست ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له لوري د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 104مه کلیزه ولمانځل شوه. په هرات کې د خبریالانو د ستونزو د اورېدو او حل په موخه غونډه جوړه شوه. په یاده غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو معین مولوي حیات الله مهاجر فراهي وویل د هیواد په مرکز کې د خبریالانو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوې او په ولایتونو کې به د اړوندو ادارو له لوري وویشل شي. د کورنیو چارو وزیر د رسنیو له مسؤلینو او اسلام فعاله مبارزینو سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی روزګان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د اطلاعاتو او کلتور له رئیس د رسنیو له مسؤلینو او اسلام فعاله مبارزینو سره وکتل. په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې شوې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست مسلکي پلاوي د بدخشان ولایت د مرکز په ګډون په 8 ولسوالیو کې 22 لرغونې او تاریخي سیمې سروې او راجستر کړې چې له ډلې 15 لرغونې او تاریخي سیمې نوې پیژندل شوې دي.